نواز شریف څنګه د زړه جراحي کړې وه او غني ولې څنګ ته نه ته؟ دا او ډېرې نورې مهمې او پټ رازونه په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سرور ستانکزي دا کس خپور کړی دی او بیا یې ورسره لیکلي دي کله چې اشرف غني ولسمشر شو دا یې پاکستان ته لومړی سفر و. هغه مهال د پاکستان لومړی وزیر نواز شریف و. پاکستان پوهیده چې د افغان خاورې د وخت د یو ځیرک مشر سره مخ دي ځکه یې ورتګ هم عادي ونه ګڼه. پاکستان د ولسمشر غني د هرکلي د انګریزانو د پخوانۍ فورمولې په اساس وکړ. انګریزان په دې باور دي چې عربان او افغانان ژر د کاذب غرور ښکار کیږي. که 2 دقیقې سر ورته ښکته کړي ډېر توصیف یې وکړي کاذب غرور ورکړي 10 یا 20 کاله یې له پرمختګ کولو غافل کولی شي. پنجاب د انګریزانو د فورمولې په اساس زموږ پخواني جهادي مشران او رهبران ډېر تیر ایستلي دي. هغوی به یې په څو نرمو جملو غافل کړل خو د خپل هیواد پرمختګ لپاره به یې دقیق عملي کار کوه. د ولسمشر غني د ورتګ سره یې تر بل هر وخت متفاوت هرکلی وکړ. د 25 توپونو هوایي ډزونه یې ورته وکړل. نواز شریف د تیارو هوایي میدان ته د هرکلي لپاره ورغی. کافي ډېری جونې یې د ګلونو د ګیډیو سره مخې ته ورته ودرولې. خو ولسمشر غني د ټول هرکلي سربیره کله چې د نواز شریف ترڅنګ د پاکستان په صدارتي ماڼۍ کې د خبریالانو مخې ته وینا کوله څو خبرې په څرګندو الفاظو وکړي. هغه وویل د تاریخ یو نوي پړاو ته دننه شوي یو. د دې وخت را رسېدلی دی چې پاکستان له ژمنو څخه عمل ته رابهر شي. پس له دې امکان نه لري چې دوستي او دښمني دواړه انتخاب ولرو. غني له پاکستانه راغی کله چې د پاکستان د دوستۍ ګامونه د څو اونیو او میاشتو په دوران کې ونه لیدل. بیا هیڅکله د نواز شریف د حاکمیت په دوران کې پاکستان ته د زاریو لپاره لا نړه بلکې ټول ځواک یې په کار واچوو تر څو له موجودو فرصتونو د وطن په ګټه او د پاکستان پر ضد متقابل ګامونه واخلي. کله چې ISI د غني ځینې عملي ګامونه د پاکستان پر ضد ولیدل بالاخره د خبریال په بڼه خپل مزدور سلیم صافی د ځینو پوښتنو سره راولېږه. پارک کې له غني څخه وپوښتل چې نواز شریف د زړه جراحي کړې ده آیا پاکستان ته یې پوښتنې ته نه ورځي؟ غني فوراً ورته وویل نه هیڅکله نه. ما په لومړي سفر کې خپل پیغام لومړي وزیر نواز شریف ته واضح ویلی دی چې د تاریخ یو نوي پړاو ته دننه شوي یو. پس له دې دوستۍ او دښمنۍ دواړه امکان نه لري. نواز شریف ته د ښه صحت هیله لرم خو تر څو چې د پاکستان عملي مثبت ګامونه ونه وینم بیا پاکستان ته نه درسم. د سلیم صافي د مرکې څخه وروسته پاکستان وپوهېده چې دا سړی په هیڅ هم نه راضي کیږي تر څو د افغانستان ګټې ورسره ونه منو. خو دا د پاکستان لپاره هیڅکله هم د منلو وړ نه وه. نو ټول ځواک یې په تبلیغاتي اړخ واچوه. د ولسمشر پر ضد یې تبلیغات پیل کړل. د ډیورن او ځینو نورو پټو ماهدو اوازې یې پیل کړي. ترڅنګ یې تر بل هر وخت په افغانستان کې چاودنې او حملې هم ډېرې کړې. موږ افغانان پر ځای د دې چې د قضیې عمق ته دننه شو په ولسمشر غني مو نیوکې پیل کړي. کله چې غني پوه شو چې یوازې یم ولاړه وطن یې پرېښوده نور نه راځي. اوس نو ستاسو وار دی چې تاسو دا وطن جوړ کړئ.